دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د روژې مبارکې میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 26 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات د کب 40مې ورځ د لمانځنې په پار په هرات کې لوی غونډه جوړېدل. د هرات مرستیال والي وزندجان ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د دې ولسوالۍ له مسؤلانو سره لیدنه. او هرات د لسو چینایي ګرځندویانو سفر. اوس هم ستاسو پام راړم بشپړ خبرونو ته. د هرات د 40مې ورځې د خونړۍ پاڅون د لمانځنې په موخه په دغه ولایت کې لویه عامه غونډه جوړه سوه. په دغه پروګرام کې د اسلامي امارت د یو شمېر مسؤلینو په ګډون د هرات ولایت د ښار او ولسوالیو زرګونو اوسیدونکو هم حضور درلود. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات له ښار او ولسوالیو څخه ګڼ شمېر خلک د دغه ولایت د هود 40مې د خونړۍ پاڅون د لمانځنې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول سوي دي. د هرات والي چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و د تاریخ په اوږدو کې د دغه ولایت د خلکو د سرښندنې او خپلواکۍ د مبارزو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په هېواد کې اسلامي نظام او رښتینې خپلواکۍ شتون لري. امارت اسلامی افغانستان به عنوان نماینده و میراثبر و میراثخور تمام سلسله های جهادی ما را کسی نمیتواند از 24 اوت جدا کنه. ما را کسی نمیتواند از زندجان و جنگ حماسه قاجار و میوان جدا کنه. ما همان نسل هستیم. ما پیرو همان مردم هستیم. همان مردم آنها متقدمین ما بودند. آنها کسانی بودند که سلسله ای حرکت را اول وضع کردند. امارت اسلامی افغانستان با تصمیم و اراده قوی امنیتی را که تا دیروز یک آرزوی دست نیافتنی شده بود توانسته است با همکاری شما و همراهی شما و هماهنگی شما ملت عزیز آن را در سر تا سر افغانستان تأمین کند. الحمدلله. یو شمېر دیني عالمان او پخواني مجاهدین د افغانستان د مجاهد ملت د دغه تاریخي پیښې د یادونې ترڅنګ په هېواد کې د دغه ورځې یادونه هم د ځوان نسل لپاره مهمه بولي. این درس‌های تربیتی داره برای نسل‌های بعدی که اوله که کسایی که به افغانستان طمع می‌بندم با تجلیل از این روزها میگم که اینا هنوز پایبند ارزش‌ها و روزهای مقدس شهدای خدا هستند. طمع از استعمار و دوباره اشغال افغانستان میبرند. شهدای 24 هود تمام شهدای امت اسلامی به گردن ما و شما حق دارند. ما مدیون خون شهدا هستیم. اگر امنیت داریم، اگر آرامش داریم، اگر اقتصاد داریم، اگر عبادت داریم، اگر دین و قرآن داریم، همه از برکت خون شهدا می باشد. به 24 اوت سال 1357 مردم عزیز ما از همه ولسوالیا و از داخل شهر از دروازه های شهر به خاطر اعلان همون مظلومیت و ندای مظلومیت مردم که در ارتباط به حکومت همون زمان که ناروایی و بالاخره ظلم و استبداد در به اینا روادار بود، مردم دست به قیام زد، دست خالی و پای برانه. باید وویل سي چې له نن نه پوره 45 کاله وړاندې د 1450 کال د هود په 40مه نیټه د هرات خلک د هغه وخت د حکومت لخوا د هیواد د خلکو د دیني اعتقاداتو د سپکاوي، بې عدالتۍ او ظلم له امله په شهادت ورسېدل
چې په تش لاسونه د هغه وخت حکومت پر ضد پاڅون پیل کړ او زرګونو کسانو قربانۍ ورکړلې. د هرات ښاریان په دغه ولایت کې په ځانګړې توګه د روژې په مبارکې میاشت کې د نرخونو د کنټرول او د بازارونو د منظمې څارنې د بهیر هرکلی کوي. د دغو ښاریانو په وینا د ښاروالۍ اداره هره ورځ د بازار وضعیت او د توکو د پیر او پلور څخه په منظم ډول څارنه کوي او د زیاتې بیې د پلور مخه نیسي. په ورته وخت کې د هرات ښاروالۍ د ادارې مسؤلین هم ټینګار کوي چې هره ورځ په منظمه توګه له ټولو سوداګرو څارنه کوي. نور حال یو ځل بیا په چمتو کړي راپور کې. د هرات د ښاروالۍ د ادارې د مسؤلینو لخوا په یاد ولایت کې د بازارونو او د توکو د پیر او پلور له بهیر څخه څارنه. د دوی د چارواکو په وینا دوی هره ورځ په منظم ډول د بازار وضعیت څاري. با همکاری ریاست اتحادیه قنادیا نرخار پیش خود از ریاست با همکاری از اینا نرخار گرفتیم. نرخار پیش ما هست و ما از بازار که نظارت میکنیم. امون نرخایی که با ما موجود است با استفاده از اینا از این صنف نظارت میکنیم و با چیز مهمی که است ما از حفظ الصحه محیطی از اینا نظارت میکنیم. از صنف قنادیا از لباس و یونیفرم کارمندان اینا نظارت میکنیم که بعد با لباس و یونیفرم منظم در محیط و ماحول کار خود استفاده کنه. دغه چارواکي ټینګار کوي چې د نرخونو لیست په بیلابیلو څانګو کې ترتیب شوی چې پر بنسټ یې نرخونه کنټرول او ارزول کیږي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکي د دغه بهیر هرکلی کوي او ټینګار کوي چې پلورونکي باید خپل توکي د ټاکل شوي نرخ له مخې وپلوري. زحمتی کرده که خود می تجاران و کسانی که همی مواد میاره باید کوشش کنه که به این ماه مبارک تخفیف بده، خیلی مراعات کنه، انصافی نکنه، ظلم نکنه. این دنیا بقای وفا نداره. همینه که کوشش کنه انسان که از انسان یک کمک باشه به مردم. پیش از ماه رمضان کمکی قیمت‌ها بالاتر بوده، غال پایین‌تره، چون غال بار زیاد بازار اومده ارزان‌تره، پایین‌تره. یو شمېر پلورونکي هم وایي چې دوی هڅه کوي هر وخت په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري. و لحاظ کنترل قیمت‌ها و از لحاظ کیفیت جنس اینا تنظیم مارکت ها بخش شلولی و ارگان‌های مختلف دیگه همیشه میان از ما سر میزنم، خبرگیر هستم، باخبر هستم. ریاست صحت عامه و محیط زیست و ریاست حفظ صحه صحت محیطی هم کنترل و نظارت داره. انشالله که کارگاه تولیدی که در ولایت هرات وجود داره همه و نظافت و حفظ صحی بسیار عالی برخورداره که شما خود شاهد این چیز هستین و عملا می‌بینید. همیشه وقت شبانه روز اینا در بازارها به کنترل وزمنون و کنترل حزب صحیه از طرف صحت محیطی صحت عامه ولایت هرات میباشم و کنترل جدی دارم در این مسئله مشکل خاصی ندارم. دا په داسې حال کې ده چې د چارواکو په وینا سږکال د روژې مبارکې میاشتې په پرتله د وچې میوې، خواږه او خوراکي توکو بیې راټیټې سوي دي. د هرات ولایت مقام مرستیال الحاج مهاجر فرعي د زندجان ولسوالۍ سفر او د دې ولسوالۍ له خلکو ملکي او نظامي چارواکو سره یې کتنه وکړه. د هرات مرستیال والی الحاج مهاجر فرعي د زندجان ولسوالۍ له یو شمېر ملکي او نظامي مسؤلینو، علماو او مخورو او همدارنګه اوسیدونکو سره وکتل. په دې کتنې کې چې د دې ولسوالۍ په مقر کې جوړه سوې وه، د زندجان ولسوالۍ یو تن دیني عالم مولوي فضل احمد ابوالفایز مرستیال والی او ورسره پلاوي ته د شراقلاس ویلو ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د امنیت په تامینولو خوښي څرګنده کړه. هغه د اوسیدونکو په استازیتوب د دې ولسوالۍ د خلکو غوښتنې مطرح کړې. د زندجان ولسوالۍ په څو ځایونو کې د بندونو او چک ډمونو جوړول، د برېښنا د میټرونو ویش، د دیني مدرسې جوړول، د زندجان روغتیایي مرکز مجازول او په زندجان ولسوالۍ داخل کې د سړک د بلوار دوام هغه غوښتنې وې چې دغه دیني عالم د یادې غونډې په ترڅ کې یادې کړې. په همدغه حال کې مهاجر فرعي د زندجان ولسوالۍ د خلکو د ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت په تیرو 2 کلونو کې ډیر بنسټیز کارونه کړي دي. الحاج مهاجر فرعي د غوریان د اوسپنې کان او سمنټو پروژې په ګډون د یو شمېر لویو بنسټیزو پروژو په قرارداد د ورکړې یادونه وکړه او ویل چې د ټاپي پروژې عملي کار به هم د راتلونکي کال په پسرلي کې پیل سي.
د ولایت مقام مرستیال همداره ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت په نظام کې بشپړ شفافیت شتون لري او یو شمېر ستاننګونې به ژر حل سي. د ولایت مقام یو شمېر اداري کارکوونکو د ولایت مقام له مرستیال الحاج مهاجر فرعي سره په کتنه کې د اداري فساد پر یو شمېر شته ستونزو خبرې وکړې. په غونډه کې چې په همدې موخه د مرستیال والي په دفتر کې جوړه سوې وه پر ستننګونو او اړتیاوو بحث او خبرې اترې وسوې. دغه راز دوی د تدارکاتو کمیټې د جوړېدو، د ولایتي ادارې د ویبپاڼو د بیا پرانیستلو، د برېښنایي ارشیف د جوړولو او د اداري بشري سرچینو او تدارکاتو څانګو لپاره د ډیټابیس د جوړولو غوښتنه وکړه ترڅو خپل کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. په وروستیو کې الحاج مهاجر فرعي د ستننګونو او اړتیاوو له اورېدو وروسته ژمنه وکړه چې اداري ستونزې به ارزیابي او د مرکز له لارې به تعقیبوي. د هرات اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي له چین څخه 10 تنه بهرنۍ سیلانیانو چې نارینه او ښځینه هم پکې شامل دي دغه ولایت ته سفر کړی دی. د دغه ریاست د ګرځندوی امیر مولوي رحمت الله محمدي وایي چې دوی هره اونۍ د بهرنۍ سیلانیانو په ډلو ډلو دغه ولایت ته سفر کوي. د هرات د ګرځندوی امیر زیاته کړه په دغه ولایت کې د ګرځندویانو لپاره ټولې لازمې اسانتیاوې برابر سوي او هرات د بهرنۍ سیلانیانو لپاره مناسب ځای دی. چینایي سیلانیانو چې دغه ولایت ته سفر کړی دی د افغانانو د کلتور او دودونو او د اوسنیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او زیات یې کړه افغانستان اوس د ګرځندوی لپاره مناسب او خوندي ځای دی. دغه سیلانیانو په دوام کښې زیاته کړه په افغانستان کې دننه اوسنی حالت د مجازي فضا له حالاتو سره د پرتلې وړ نه دی او په دغه هیواد کې امنیت ډیر ښه دی او خلک په عادي توګه ژوند کوي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس دغه ولایت له یو شمېر تیاتر هنرمندانو سره وکتل. په دې غونډه کې مولوي متقي وویل هنرمندان کولی سي په خپلو نندارو کې د بیا رغونې او اعلاناتو پیغامونه خپاره کړي ځکه هغوی په خپلو خلکو پوره اړه لري او پیغام یې مثبت دی. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس وایي اسلامي امارت په ټول توان سره د هنرمندانو ملاتړ کوي او لازمې اسانتیاوې ورته برابروي. په دې کتنې کې د تیاتر هنرمندانو هم د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست له ملاتړ څخه د مننې ترڅنګ وویل چې دوی د اسلامي امارت له قوانینو سره سم د تیاتر نندارې ترسره کوي او د خندا په حال کې خپل پیغام خلکو ته رسوي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات ښار اوریاز الوره درجه 24 تیتای 14، غوریان اوریاز الوره درجه 24 تیتای 14، کروخ اوریاز الوره درجه 12 تیتای 10 او پشتون زرغون اوریاز الوره درجه 21 تیتای 14. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات د کب 40مې ورځ د لمانځنې په پار په هرات کې لوی غونډه جوړېدل. د هرات مرستیال والي وزندجان ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د دې ولسوالۍ له مسؤلانو سره لیدنه او هرات د لسو چینایي ګرځندویانو سفر. درنو قدرمن لیدونکو، دا وه د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو